ملا محمد یعقوب مجاهد وایي څوک د افغانستان او تاجکستان دوستانه اړیکې نشي زیانمنولی. د حقیقت چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. د طالبانو حکومت وایي چې افغانستان او تاجکستان دوه وړونه هیوادونه دي چې ګډ کلتوري او ژبني مشترکات سره لري او هیڅوک یې ترمنځ دوستانه اړیکې نشي زیانمنولی. دا څرګندونې په افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد د تاجکستان سفیر سعدي شریف سره د یوې ناستې پر مهال کړي دي. دغه وزارت د دې کتنې په اړه په خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو چارواکو د دوه اړخیزه اقتصادي، سوداګریز او امنیتي همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې سره کړي دي. په اعلامیه کې د ښاغلي ملا محمد یعقوب مجاهد له خولې ویل شوي چې افغانستان او تاجکستان د دوو ګاونډیو مسلمانو وړونو هیوادونو په توګه جدي ګډ کلتوري او ژبني مشترکات سره لري. له شته فرصتونو پوره ګټه پورته کولی شي چې ټولو په ځانګړي ډول سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو اړیکو ته پراختیا ورکړي. د همدې په دوام د طالبانو دفاع وزیر ویلي هیڅوک د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ دوستانه اړیکې او باور ته زیان نشي رسولی او حکومت یې له تاجکستان سره د اړیکو لا پراختیا ته ژمن دي. د طالبانو حکومت دفاع وزیر په خبرپاڼه کې همداراز د تاجکستان سفیر سعدي شریفي له قوله ویل شوي چې تاجکستان د دواړو هیوادونو پولې ته څیرمه مهم اقتصادي پروژې او پلانونه لري چې موخه یې له افغانستان سره د اقتصادي همکاریو پیاوړتیا او د ښه نیت او د اوسني واقعیتونو پر بنسټ له کابل سره د اړیکې پراختیا دي. د حقیقت چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.